په کراچۍ کې د پاکستان د فیشن اونۍ تر پیلېدو لمخه ماډلې ځان سنگاروي. د سې شنبې په ورځ پیل شوې دا ننداره به د زیارت تر ورځې پورې دوام ولري. دا د دې هیواد د فیشن تر ټولو لویه شو ده چې پکې به د پاکستان وتلي ډیزاینران خپلې جوړې جامې نندارې ته وړاندې کوي. خو لومړۍ ورځ د سنا سفیناز په نوم یو برانډ ته ځانګړې شوې چې سفینا منیر یې مشره ده. د جامو د کړوړو الهام مو له مشرقي کلتور اغسته دي. د تمو له شرکا د پیغام نوم ورکړی دی. مونږ خپل ځانګړي انداز معرفي کړی دی چې پکې مو لګ د غرب رنگ هم شامل کړي چې پکې د غرب جمالیات یا خایست ډیر واضح ښکاري. د هر کال په څیر نندارې ته سږ کال هم په لسګونو خلک ورغلي. سنا پراچا د فیشن مینواله ده چې په ننداره کې تر ټولو زیات د ناو جامې خوښې سوې. زه د سنا سفیناز نندارې ته راغلی یم. ډیره خوندوره ده. جامې بیخي ښکلې دي. په دې کې د هر رنګ هر قسم خامک یا کشیده‌کارۍ جامې شته. زما د ناو جامې بیخي ډیرې خوښې شوې. په ننداره کې برخه لرونکي زیاتره ماډلې د کراچۍ دي. په دې هیواد کې په عمومي توګه خلک په تیر بیا سړي د ښځو فیشن شو ته په شسترګه نه ګوري. همدا وجه ده چې ماډل مشک کلمې د ښځو د ځواکمنه کېدو یوه هڅه ګڼي. د یوې ماډلې په توګه په پاکستان کې زموږ پر ضد زیات خبرګونونه راوپارېږي، خو زما لپاره دا د ښځو د ځواکمنه کېدو خبره ده. له دې لارې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره سئ. خلک ستاسو سټایل یا انداز ته ګوري. د ژوند خوښۍ او هغو شیانو په اړه درسره سلا مشورې کوي چې په هکله یې ښځې ښکاره خبرې نشي کولای. په شو کې د ناو ترڅنګ په عامو ورځو کې د اغوستلو جامې هم نندارې ته وړاندې کیږي.